إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله عز وجل د مساجدو او د خپل د عبادتګاهو د ځمکې پر مخ د خپلو کورونو د تعمیر په اړه مسلمانانو ته بیان فرمایي. الله عز وجل فرمایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. په حقیقت سره بشکه د الله مسجدونه او د عبادت ځایونه تعمیروي څوک؟ من آمن بالله، هغه څوک چې په الله باندې ایمان لري. څوک چې مؤمن دی، په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري، په ټولو ایمانیاتو سره ایمان لري، نو دغه انسان د ایمان تقاضا ده چې دی د الله عبادتګاه سره، د الله کور سره، مسجد سره هم محبت لري. نو دا چې مسجد سره محبت لري، د مسجد په تعمیر او جوړولو کې هم برخه اخلي. د مسجد د اعمار نه مطلب دو شیان دي. یو ساختمانی اعمار دی چې د خپل وسع مطابق مکمل مسجد جوړوي، یا په مسجد کې د یوې خښتې عمره برخه اخیستلی شي، د یوې موټې خاورې عمره برخه اخیستلی شي، یوه تیږه پورته کولی شي، یو شی راوړلی شي، یعنې په خپل وس مطابق چې هر څه خدمت مسجد ته کولی شي، دا ټول په تعمیر کې شامل دی. دوهم تعمیر نه مطلب په دې آیت شریف کې هغه د مسجد معنوي تعمیر دی چې هغه معنوي آبادول دی. په دې معنی چې مساجد تعمیروي هغه کسان چې په الله ایمان لري، یعنی مسجد سره محبت لري، مسجد سره تړاو لري، مسجد کې عبادت کوي، مسجد ته لمونځ ته راځي، نو دا هغه معنوي تعمیر دی. که موږ او تاسو یو ډیر مزین، ډیر ښایسته مسجد، ډیر غټ مسجد په میلیونونو ډالرو هم جوړ کو چې منځګزار ونه لري، نو دا معمر نه دی. اما یو ډیر خامه مسجد، یو سفر دی وي خو د منځګزارانو نه دی ډک وي، دا معمر مسجد دی، آباد مسجد دی. نو د مسجد آبادی په منځګزارانو باندې آبادی ده. نو دې آیت کې الله عز وجل هغه مؤمنانو ستاینه کوي چې دوی مساجد آبادوي، هم تعمیری آبادی او هم معنوي آبادی په منځونو او عبادتونو تر سره کولو سره. که چیرې موږ او تاسو د مسجد تاریخ ته وګورو، په اسلام کې لومړنی مسجد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی هغه مسجد قبا دی. مسجد حرام چې مکه مکرمه کې دی، دا تر ټولو لومړنی مسجد دی چې د الله عبادت دپاره جوړ شوی، آدم علیه السلام جوړ کړی. بیا مسجد اقصی هم جوړ شوی دی، مګر هغه مسجد چې په اسلام کې د هغې لومړنی تهداب ایښودل شوی، اساس ایښودل شوی، هغه مسجد قبا ده، مدینه منوره کې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه، د مکې مکرمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو د بني عوف منطقه کې پاتې شو. دوشنبې په ورځ ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، څلور ورځې د قبا منطقه کې تېرې کړې. په همدغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لومړني مسجد چې خاص د الله د تقوا او د عبادت په نیت جوړ شوی. ځکه الله عز وجل د قبا د مسجد په وصف کې فرمایي لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه. هغه مسجد چې د تقوا او د پرهیزګارۍ په اساس تهداب گذاری شوی، اولاتر دی چې هلته ته منځونه وکړي. ځکه مسجد ضرار چې منافقانو جوړ کړی و، د هغې منع راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه څلورو ورځو کې د مسجد قبا تهداب او اساس کېښوده، او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک هم کار کو، صحابه کرامو هم کار کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم خښتې چلولې، نور کارونه به کول. څلور ورځې د قبا مسجد کې تېرې کړې. په پنځمه ورځ چې د جمعې ورځ وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا څخه بیرته موجوده مسجد نبوي چې دی دغه منطقې طرف ته چې بنو نجار قبیله یې ترڅنګ وه، دې ته یې حرکت وکړه. قریبا 40 نفر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي.
په لاره کې د بنو سالم قبیلې ته چې رسیږي دلته د جمعې د لمانځه وخت راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه او ته او ځینو نورو ته د جمعې لمونځ ورکوي او د جمعې خطبه ورته ورکوي. اوس هم هغه حاجي صاحبان چې د مسجد نبوي څخه مسجد قباء ته ځي لاره کې دغه مسجد ګوري مسجد الجمعه په نوم باندې یادېږي، یعنی د جمعې مسجد چې دلته لومړنۍ د اسلام جمعه ترسره شوې. دې نه وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته چې پخوانی نوم یې یثرب و دلته راځي د بنو نجار قبیلې یوه ځمکه ده چې دلته د خرما او ځینې ونې هم وي او دغه منطقه داسې ځمکه وه چې دې کې به دوی خپلې خرماګانې وچولې. دغه ساحې ته رسیږي. د مدینې منورې اوسیدونکي صحابه هر یو دا تمنا او آرزو لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده مېلمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوښ باندې ناست دی. دغه اوښ حرکت کوي چې د هر صحابي د کور څخه تیریږي هغه د اوښ هغه واګې ته زمام ته لاس اچوي، یا رسول الله زما مېلمه شه، زما توره هم ستا په خدمت کې ده، زما کور هم ستا په خدمت کې دی، زما مهمان نوازي هم ستا په خدمت کې ده. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چاته وایي چې زما اوښه پرېږدئ فانها مأموره، دې اوښې ته د الله له لورې امر شوی. الله ورته ځای ښودلی چې دا کوم ځای کې باید ودرېږي، کوم ځای کې باید ستنه شي چې هلته زه ښکته شم. هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوښ ځي یو ځای کې کیني، بېرته پاسېږي، لږ وړاندې ځي، بېرته راځي، بیا هملته کیني. نو چې هلته کیني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هنا المنزل، همدا زما ځای دی. دغه ځمکه د بنو نجار قبیلې د دوو یتیمانو وه. مګر دې نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځمکه واخلي یو صحابي راځي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښ څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اسباب او سامان بستر وغیره چې څه ورسره دي باروبند چې موږ تاسو وایو دغه اخلي په منډه خپل کور ته ننباسي. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه. بل صحابي اسعد ابن زراره غالبا دی راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې هغه پړی نیسي خپل کور ته بیایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې پاتې شو، یو صحابي اوښ خپل کور ته بوته او بل صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بار او بستر کور ته بوته یوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو ستاسو دواړو نه ما ته ډېر نږدې دی؟ وایي ابو ایوب انصاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نو دا چې زما باروبند هم دغه په کور کې دی، انسان باید خپل باروبند سره نږدې وي، نو زه به ابو ایوب انصاري کور ته لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري په کور کې اوسېږي، مګر همدغه ځمکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښ په همدې کې ناست دی د دغه ځمکې د مالکانو پوښتنه کوي. دا ورته ویل کېږي چې دا د بنو نجار د قبیلې د دوو یتیمانو ځمکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مشرانو په حضور کې راغواړي، ورته وایي مونږ غواړو دلته مسجد جوړ کړو او دغه ځمکه د مسجد دپاره پر مونږ خرڅه کړه. دغه یتیمان وایي یا رسول الله مونږ یې نه خرڅوو د پیسو په مقابل کې، بلکې دا مسجد دپاره بخشش کوو، وقف کوو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یتیمانو وضعیت او حالت معلوم دی، ورته فرمایي چې مفت یې نه قبلوم، تاسو ته د هغې عوض درکوم. نو د هماغه وخت د نرخ مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې مناسبې پیسې هغو ته ورکړې چې ځینې مورخین وایي 10 دیناره و. 10 دیناره د سره زرو پیسې چې هغه وخت دي چې یو دینار تقریبا 11 ګرامه سره زر کېږي، نو 10 ګرامه 111 ګرامه سره زر کېږي تقریبا. نو دغه ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیع باندې واخیستله. کله چې دا ځمکه واخیستله حدیث شریف کې داسې راځي چې کان بها قبور المشرکین فنبشت، په دغه ځمکه کې د مشرکانو ځینې قبرونه و، هغه قبرونه وسپړل شو او هغه مړي بل چېرته انتقال شول. دغه ځمکه کې یو څه ناهوارۍ او کنډ و کپرې درلوده، فسویت دغه ځمکه همواره شوه. وکان بها نخل فقطعت، دې کې د خرماو ځینې ونې وې ځکه دا نقشه کې راتلې، هغه ونې قطع شوې او د هغې د تنو او ډډو څخه په مسجد کې استفاده وشوه. دې نه وروسته د مسجد هغه بنا پیل شو. کله چې د مسجد بنا پیل شو په دې کې صحابه کرامو کار کو. هر صحابي به د خپل وس مطابق خدمت کوو. ځینې صحابه به خټې جوړولې، ځینې صحابه به د خټو خښتې جوړولې، ځینې صحابه به تیږې راچلولې. په دې کې یو صحابي و چې هغه د یمامه د منطقې و. دغه یمامي د خټې جوړولو کې ډېر ماهر و.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولې د نور صحابه خټې جوړوي مګر هغه عمره مهارت نه لري چې دغه یمامي صحابي لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یمامي ور وړاندې کوي ځکه د خټه جوړوي. ځکه دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلکی نفر ګوري چې د په خټه کې مسلک لري ښه جوړول شي نو د وړاندې کې خټه جوړول ته. عمار ابن یاسر رضی الله عنه ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نور صحابه یو تیګه یا یو خفته په شاکړه د وړي عمار ابن یاسر رضی الله عنه دوه خفته پورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمار ابن یاسر رضی الله عنه خاطر راځي داګه د اوګي څخه خاورې لري کوي سندي بیا ورته وای عمار په ځان رحم وکړه نور یو خفته وړي ته دوه خفته وړي ته هم یو سره څنګه چې نور وړي. عمار ابن یاسر رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله زه د الله څخه اجر غواړم. یعنی د مسجد په تعمیر کې د نورو نه زیات ونډه اخلي زیات خدمت کوي زیات په ځان باندې مشقت راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل هم د مسجد په تعمیر کې کار کوي. دا نه د چې رهبر سیل کوي په چوکۍ باندې ناست دی چایونه او میوې خوري او رعایت کار کوي. رهبر د ټولو نه مخکې کار کوي په مسجد کې. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه کوي چې یا رسول الله ته کېنه فقط موږ ته امر کوه. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عملا په دغه مسجد کې کار کوي خفتې چلوي راهنمایي دوی ته کوي. په همدغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم بکار کو. صحابه کرامو به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیده چې مسجد کې خدمت کوي کار کوي دوی به نورم احساساتي کېدل نور به هم دوی جرأت او شجاعت پیدا کو. بیا به دوی ځان سره یو نثر ویل یا د شعر په صفت کې دوی به ویل چې لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك العمل المفضل فذاك منا العمل المفضل. کچېرې مونږ کینو او رسول الله صلی الله علیه وسلم کار وکړي نو دا به زمونږ د خوانه ډیر یو بې ځایه عمل وي چې د الله رسول د کار کوي او موږ د ناستې سیل د کوو. نو دا چې دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیده او دوی به د رسول الله ترڅنګ کار کوو نو دا دوی ته ډیر غټ عمل واقعا غټ عمل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اوږه په اوږه د مسجد په خدمت کې کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دغه وینا واورېده بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په جواب کې ورته دعا کوله اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. یا الله هغه عيش او حقیقي ژوند د آخرت ژوند دی پس ته مهاجرین او انصار دواړو ته مغفرت وکړه ځکه مهاجرین او انصار دواړو شریک د مسجد په بنا کې کار کوه. نو دا د مسجد نبوي د ساختمان کار و. دا د مسجد قباء څخه وروسته د اسلامي دولت او د مسلمانانو لومړنی مسجد دی چې دغه مسجد جوړیږي. که مسجد د مسلمانانو موږ او تاسو نظر وکړو مسجد داسې عادي ځای نه دی څرنګه چې نن سبا موږ او تاسو ورته فکر کوو. مسجد د مسلمانانو مرکز دی. د مسلمانانو ټول ژوند ټول سیاست ټول اقتصاد ټول هر څه د دوی مسجد پورې تړاو لري. اما دا چې نن سبا موږ مساجد مهجور کړي دي مساجد مخالي کړي دي مسجد اصلا هغه حیثیت او مقام د منځ تللی نو الله د مسلمانانو ته هدایت وکړي دا زموږ مشکل دی. حال دا چې مسجد د مسلمانانو چتر دی ځکه مسجد په لومړي قدم کې د الله د عبادت ځای دی. دلته هر قسم عبادت کیږي. یو انسان راځي تلاوت کوي یو انسان راځي نفل کوي یو انسان اعتکاف کوي یو انسان درس وای تعلیم کوي یو انسان حدیث تلاوت کوي یو انسان بل تعلیم کوي یو انسان چاته نصیحت کوي یو انسان خپل یو مشوره کوي یو انسان د خیر د کار لپاره پلان جوړوي. یعنی هر هغه عبادت او هر هغه نیکی چې زموږ تصور ته راځي د مسجد کې ترسره کیږي. د دین علاوه کومګ او تاسو ګورو مسجد هماغه ځای دی چې 15 وخت په هر مسجد کې د الله وحدانیت غږ پورته کیږي په ټوله نړۍ کې. الله اکبر الله اکبر چې 15 وخت موږ اذان کوو د هر منځ نه مخکې 15 وخت هر منځ د لپاره اقامت ویل کیږي. د مسجد نه غیر په دنیا کې به داسې ځای نه وي چې هلته 15 وخت د الله توحید او وحدانیت پورته شي د الله وحدانیت د 15 وخت یاد کړی شي ځکه مسجد هماغه ځای دی چې د الله وحدانیت 15 وخت دلته یادېږي. همدارنګه که مسجد ته موږ او تاسو وګورو په مسجد کې لمونځ کول په جماعت سره 22 درجې فضیلت لري په هغه لمونځ باندې چې انسان په خپل کور یا دکان یا بازار کې کوي. مسجد کې 22 درجې لمونځ فضیلت لري. یعنی که تا ته الله په کور کې مثلا 100 اجر درکوي په یو منځ باندې نو تا ته په مسجد کې 2200 اجر درکوي. دا چې د عبادت فضیلت دومره دی په مسجد کې که یو انسان مسجد جوړوي بیا دغه فضیلت به څومره وي. دا چې هر انسان 2200 اجرونه یا 22 چنده اجر په یو منځ باندې اخلي نو هم دومره د هر انسان اجر به هغه انسان ته هم ورځي چې هغه د مسجد په جوړولو کې برخه اخیستلی ولو که هغه یوه خښته وي ولو که هغه بسته مسجد وي ولو که هغه یو قالین وي ولو که یو بدپکه ده ولو که یو برق ده که هر شی دی.
د هر انسان په عبادت کې هماغه انسان شریک دی چې د مسجد په جوړولو کې برخه اخیستلې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي په حدیث مبارک کې احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله الاسواق او اسواقها كما قال عليه السلام. تر ټولو محبوب ترین، تر ټولو خوږ ترین، تر ټولو خطرین ځای د الله په نزد هغه مسجد دی، او تر ټولو منفور ترین ځای د الله په نزد هغه بازار دی، مارکیټ دی. مګر د مارکیټ او بازار فساد په هغه صورت کې دی چې انسان هغه حلال او حرام معیار نه پیژني. یو انسان فقط چکر د پاره ورځي بازار ته، کور کې مزله تنګ شو راځي چې مارکیټ کې چکر وهم بازار کې. ځکه مسجد د وحدانیت ځای دی، ته چې مسجد ته راشي ناروا نه اوري، غیبت نه اوري، چا پسې بهتان نه وایي، چا ته یو دسیسه سازي نه کوي، غلا نه کوي، شراب نس کې ناروا کار نه کوي، بل کار نه کوي، یا به تلاوت کوي، یا به ذکر کوي، یا به نفل کوي، یا به چاته نصیحت کوي، یا به یو ښه خبر اوري، یا به د درسي حلقه کې اشتراک کوي. د خیر او د عبادت نه غیر په مسجد کې بل کار نشي اورېدلی. خامخا چې مسجد ته راځي بیرته ځي ځان سره به یو پنډ اجر وړي. اما بازار او مارکیټ کې ته که بې د ضرورت نه ځې، نه څه شی اخلي، نه څه شی خرڅوي، نه دکان لري، نه کاروبار لري، ناحقه ځه بازارونو کې ګرځه، نو غیر د دې نه چې ګناه ځان سره راوړې بل کار نشي کولی. غیبت به هلته اورې، کمزه به هلته اورې، چټیات به هلته اورې، میوزیک به هلته اورې، یا هغه بې پردګي به هلته ګورې. هر قسم فحشا او منکرات چې ستا تصور کې راځي بازار کې به ورسره مخ کېږي، که ته وغواړې که ونه غواړې. اما دا استثنائي حالات لري که څوک ضرورت دپاره ځي بازار ته، مشکل نه لري، خپل ضرورت سودا دې واخله بېرته راځه، دکانداري کاروبار کوي لاړ شه خپل کاروبار دې وکړه راځه، هغه استثنائي حالات دي. مګر فقط د ساعت تېرولو دپاره دا ځای نه دی. ځکه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي چې مسجد د متقیانو کور دی، مسجد د پرهیزګارانو کور دی. څوک چې د الله ویره لري، تقوا لري، د الله عبادت کول غواړي، د الله څخه اجر غواړي، د ده کور مسجد دی، بازار او مارکیټ نه دی. راځه نن چکر ته بازار ته لاړ شو، راځه فلاني شاپینګ سنټر کې وګرځه، بې ځایه بې ځایه بې ضرورته. کله چې د زړه تنګ شو د الله کور ته راشه، د الله کور ته چې رالی بېنوا نشي وتلی، خالي لاس نه ځې، خامخا یو اجر ځان سره وړي. یا به ښه خبره واورئ، یا به تلاوت وکړئ، یا به لمونځ وکړئ، یا به ذکر وکړئ، یا به دعا وکړئ، یا به یو څه شی واورئ، بې د اجر نه ځي. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسجد د پرهیزګارانو کور دی. د مسجد د جوړولو په اړه باندې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنه. څوک چې د الله د پاره یو مسجد جوړ کړي، مسجد د سجدې ځای ته وایي، مګر مراد ترې نه مسجد د عبادتګاه. څوک چې الله د پاره عبادت ځای جوړوي، مسجد جوړوي، ولو کمفحص قطات، ولو که دا د قطات د جال عمره هم وي. قطات یو مرغۍ ده لکه دا تنظره کبک چې موږ تاسو ورته وایو، د کبک یا د تنظرې عمره حجم لري، تقریبا شکل کې ماګۍ ته نږدې ده. د دغه مرغۍ عادت دا دی چې کله دا هګۍ ورکوي راځي د شګو کې یا د سیندونو غاړو ته یا د شګو شګلنو منطقو کې ځمکه کني ځان ته دومره ځای کني، بیا په دې کې هګۍ اچوي، بیرته ورباندې شګې اچوي، پټوي. یعنی ډېر لږ ځای ته ضرورت لري، فقط پنځه شپږ هګۍ پکې اچوي بیرته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک الله دپاره یو کور جوړوي، ولو که د دغه قطات مرغۍ د جال عمره ځای هم وي، بنى الله له بيتا في الجنه، الله عز وجل به دغه انسان ته د دغه مسجد جوړولو په مقابل کې په جنت کې یو مقام او کور جوړ کړي. مګر دا تصور باید موږ سره نه وي مسلمانانو چې یو مرغۍ جاله خو 10 سانتي ځای دی، نو په جنت کې به ماته 10 سانتي کور جوړیږي. د جنت کور بیا دنیا سره نه مقایسه کیږي. دا چې ته اول د دغه مسجد د جوړولو په اساس پر تا الله دا نعمت کوي چې ته د جنت مستحق ګرځې، بیا تا ته الله عز وجل یو مستقل کور په دغه اساس باندې جوړوي، نو دا د جنت قصر او کور به څومره لوی وي. ځکه جنت مسلمانانو زموږ د تصور نه پورته دی، هغه موږ تصور کولی نشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال عليه السلام. جنت داسې ځای دی، په هغې کې داسې نعمتونه دي چې د انسان په تصور کې اصلا نه دی ګرځېدلی. که ته هر څومره د جنت تصور وکړې جنت د هغې نه پورته دی. ځکه زموږ تصور دنیا پورې منحصر دی، موږ هر شی د جنت دنیا سره مقایسه کوو. که ته وایې انار، ستا ذهن ته د دنیا انار راځي. که ته وایې کور او بلډنګ، ستا ذهن ته د دنیا بلند منزل راځي. که ته وایې چې یو بل نعمت، نو ستا ذهن ته د دنیا نعمت راځي. خو جنت دنیا سره نه مقایسه کیږي.
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها ما لا عین رأت، هلته داسې نعمتونه دي چې سترګو چېرته نه دي لیدلي، غوږونو د هغې په اړه د حقیقت په اړه نه دي اورېدلي، د انسان په تصور کې نه دي ګرځېدلي. نو دا فقط د هغه چا دپاره چې د الله دپاره د یو مرغۍ د جال عمره کور جوړوي. که څوک د الله دپاره بیا یو ګټ کور جوړوي، ګټ مسجد جوړوي، د ګټ مسجد په ساختمان کې کار کوي، نو د ده کور به څومره وي؟ نو ځکه هم د مسجد آبادۍ کې مسلمانانو که یو څوک پوره مسجد جوړولی شي، خو دې نه خو ډېر ستر عبادت بل نشته. که څوک ټول مسجد نشي جوړولی، د خپل وسع مطابق په مسجد کې برخه اخیستلی شي. ما د ابتدا کې هم ویلي ته یوه خښته کولی شي چې په $5 باندې واخلي، په $2 باندې یو خښته اخیستلی شي، یو موټی خاوره مسجد دپاره اخیستلی شي، یو دانه برق اخیستلی شي، یو راډ اخیستلی شي، یو جاینماز اخیستلی شي، یو قرآن کریم اخیستلی شي، یو راحیل اخیستلی شي. یعنی د خپل وسع مطابق هر څومره چې ته په مسجد کې برخه واخلې، د دې په عوض کې به الله تعالی کور درکوي. دا وعده داسې نه ده چې ته به خامخا پوره کور الله ته جوړوي، د خپل وسع مطابق به په دې کې برخه اخلي. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، څوک چې د الله دپاره په دنیا کې مسجد جوړ کړي، الله به د دپاره په جنت کې کور جوړ کړي. نو دا مسلمانانو هماغه فضایل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته هغه مفتې لارې ښایي. ډېر آسان عملونه، ډېر کم عملونه، مګر اجر ډېر زیات. موږ او تاسو کله کله چې د خپل وضعیت ته ګورو، بې ځایه مصارفو کې ډېر زیات اسراف کوو، بې ځایه لارو کې ډېر زیات اسراف کوو، مګر دین ته متوجه نه وي. هغه د عبادت چانس چې موږ او تاسو ته الله او رسول الله کړی، هغه ته زموږ فکر نه وي. کله کله تا ته الله عز وجل په $1 باندې د دوزخ څخه رهایي درکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، تاسو د دوزخ څخه رهایي او خلاصون پیدا لاسته راوړئ، ولو که هغه په نیمایي خرما باندې وي. یوه خرما لري، نیمایي د الله په لاره کې ورکړه، کله دغه نیمایي خرما د دې سبب ګرځي چې تا ته الله جنت درکړي، د دوزخ څخه په باندې خلاصېږي. اخلاص ورسره مهم دی. موږ او تاسو کله کله د خپلو محافلو کې، خپلو پروګرامونو کې، خپل ژوند کې ډېر بې ځایه مصرفونه کوو. که د هغه مصرفونو 10مه حصه هم ته د الله په لاره کې ورکړې، ډېر غټ ثوابونه به لاسته راوړي. 10مه حصه. فقط د ډوډۍ اسراف چې پرون ما انټرنیټ کې سرچ کوو، 7 میلیارډ او څومره ډالر دوی یاد کړ چې د کال یوازې په ډوډۍ باندې اسراف کېږي. دا چې ربش کېږي 7 میلیارډ ډالر، 1 میلیارډ باندې بسته یو هیواد جوړېږي. دا فقط دغه د غذاګانو ربش دی. موږ تاسو محافلو کې چې ګورو 50 کسان راغواړي، 200 نفر غذا دې ورته آماده کړې وي، څوک یې بیا کور ته هم نه وړي، ټول ربش کېږي. که د هغه ربش 10مه حصه هم ته جومات ته ورکړې، نو ستا به آخرت په دې باندې ډېر ښایسته او مزین شي. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته 7 عملونه یادوي چې دا داسې عملونه دي که انسان په دنیا کې وفات شو، دی به په قبر کې پروت وي، خو د دې عملونو اجر به وررسېږي. دا جاریه اجرونه دي، نه قطع کېدونکي دي. 7 کارونه دي که انسان دا په دنیا کې وکړي، که دی وفات هم شي، د ده اجر ورته رسېږي. لومړی کار څه شی دی؟ من علم علما، هغه چا چې علم زده که او بل ته یې ورسوه. تا ته مثلا قرآن کریم زده دی، بل چاته دې ورښوده. تا ته یو بل کتاب، یو علم، یو معلومات دې حاصل کې، بل چاته دې ورسوه. ګټور معلومات، که هغه هر برخه کې وي، یوازې قرآن کریم او شرعي علوم نه دي. هر هغه علم چې انسانانو ته، ملت ته، ټولې ته په نفع تمامیږي، تا زده که بل چاته دې ورسوه، تر څو چې دغه انسان په هغې باندې عمل کوي، د هغې مطابق د خلکو خدمت کوي، که ته مړ شوی هم یې قبر کې به تا ته د هغې اجر در رسېږي. ما یو چاته قرآن کریم وښوده، هغې بل ته ښایي، هغه بل ته ښایي، تر قیامته پورې هم دا سلسله روان ده، اجر قبر کې ماته رسېږي. دوهم او اجرا نهرا، یا څوک چې یو سیند جوړ کړي، سیند، ویاله، دریا، یو منطقه د اوبه نه لري یا زراعتي اوبه نشته، ته یو وسیله او اسباب برابروي چې یو منطقې ته اوبه لاړې شي، که هغه د څښلو اوبه دي، که هغه د زراعت اوبه دي، که هغه نور اوبه دي، دا صدقه جاریه ده. بیا فرمایي دریم او حفر بئرا، ته یو چېرته کوهی وباسي، خلک د څښلو اوبه نه لري، د اوداسه دپاره اوبه نه لري، د غسل دپاره اوبه نه لري، ته ورته کوهی جوړ کړې چې د دې د اوبو مشکل حل شي. نو د تر څو چې دغه کوهی شته او ته ولو که مړ شوی هم یې، د دې اجر تا ته رسېږي. زموږ او تاسو یو خور یو څه موده مخکې د 4 کوهیانو پیسې ماته راکړې وې چې افغانستان کې دغه کوهیان داسې منطقو کې وباسي چې هلته اوبه نه وي. الله دې ورته قبول کړي، ډېر په اخلاص سره دا کار وکړه. یو کوهی مو یو مسجد کې جوړ کړه چې هغه مسجد اصلا اوبه نه درلودلې، جامع مسجد خو اوبه نه وې. نو الحمدلله د ټول کلي د جومات مشکل ورسره حل شو. 3 کوهیان مو په داسې ځایونو کې ویستل چې خلکو هلته د څښلو اوبه نه درلودلې.
نو بسته د ډیرو فامیلونو د اوبو مشکل حل شو، الله دې ورته قبول کړي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې صدقه جاریه چې اجر د مرګ څخه وروسته هم انسان ته په قبر کې رسیږي، یو د هغې نه کوهی ویستل دي، چاته د اوبو وسیله برابرول دي. او غرس نخلا، یا هغه څوک چې یوه خرما وکري. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرما نوم یادوي ځکه په هغه ټولنه کې د خرما ونې ډېرې وې، بله میوه نه وه، مګر دې نه مراد میوهداره ونه ده، که هغه زردالو دی، که هغه انار دی، که هغه خرما ده، که هغه زیتون دی، که هغه هره میوهداره ونه چې ده. ځکه میوهداره ونه د سوري نه استفاده کېدلی شي، د هغو د پاڼو نه کېدای شي استفاده وشي، د میوې څخه استفاده کېږي، که انسان یې وکړي، که هغه پرنده وکړي، که مرغۍ وکړي، که حیوان یې وکړي، د هر شي نه ګټه نورو ته رسېږي. پنځم چې یادوي او بنا مسجدا، یا دا چې د الله دپاره مسجد جوړ کړي. که څوک الله دپاره د عبادت ځای او مسجد جوړوي، دغه انسان به مړ شي مګر اجر به ورته په قبر کې هم رسېږي. که ستا په دغه مسجد کې یوه خښته پیسې دې ورکړې، یوه خښته دې جوړه کړې ده، د دې یوې خښتې په سبب تا ته صدقه جاریه تر قیامته پورې روان دی. او شپږم یادوي او ورث مصحفا، یا هغه چا چې په میراث کې قرآن پاتې شو، یعنی انسان خپله تقوادار او پرهیزګارو د الله کتاب سره یې تړاو درلوده، دی مړ شو، دغه میراث کې نورو وارثینو ته پاتې شو. او چې یادوي او ترک ولدا یستغفر له، داسې یو صالح اولاد پرېږدي چې د پلار وفات شي، دغه اولاد ورته دعا کوي. پلار وفات شي، اولاد ورته دعا کوي. مرګ نه وروسته د یادوي صدقات، خیرات، دعاګانې. خو شرط یې هم دا دی چې ولدن صالحا، نیک اولاد. ځکه که ته د اولاد په تربیت او پالنه کې توجه نه کړې نو بیا دعا به درته څوک وکړي. خو که ته د هغه تربیت کې توجه او پالنه وکړه نو دی به بیا تا ته دعا کوي، د مرګ نه وروسته به هم د په سبب باندې تا ته الله تعالی اجرونه رسوي. نو دې حدیث شریف کې زما هدف دغه شپږم پوینټ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بنا مسجدا، هغه څوک چې الله دپاره کور جوړوي، مسجد جوړوي، د اجر تر قیامته پورې دغه انسان ته رسیږي، ولو که دی په خپل کور کې قبر کې هم وي. د مسجد په اړه باندې مسلمانانو ډېر زیات اجر دی جوړولو کې، ځکه ما ابتدا کې هم ویلي چې دغه مسجد چې تاسو جوړوئ یا برخه پکې اخلئ، که هر انسان هر قسم عبادت په دې مسجد کې کوي، اجر تاسو ته رسیږي، که هغه هر کور وي، هر مسجد وي د الله. ځکه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل تاسو کې داسې څوک شته چې فلاني منطقې ته لاړ شي او د هغه ځای نه دوه اوښان بار شوي ځان سره راوړي مفت. صحابه ویل یا رسول الله ټول حاضر دي، ته یو چا ته مفت دوه اوښان ورکوي چې لاړ شل ته اوښان ولاړ دي، دوه دانې ترې راواخله راوړه. ول ټول موږ دې ته آماده یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بیا چې هر څوک آماده دي دی د مسجد ته لاړ شي یا د دوه رکعته لمونځ وکړي، دی به د دوه اوښانو اجر واخلي لکه تا چې دوه اوښان د الله په لاره کې ورکړي وي. که چا څلور رکعته وکړه داسې معنا لري لکه څلور اوښانې چې د الله په لاس کې لاره کې ورکړي. که شپږ رکعته دې وکړه داسې معنا لري لکه شپږ اوښانې چې د الله په لاره کې ورکړي. دا د هغه چا اجر د مسلمانانو چې دی په مسجد کې عبادت کوي. نو دا چې چا چې دا مسجد جوړ کړی او مسلمانانو ته دغه زمینه برابره کړي، د اجر به بیا څومره وي؟ دا چې هر انسان د شپږ اوښانو اجر اخلي او تا په دې مسجد کې برخه اخیستلې، په دغه مسجد کې د جمعې پر ورځ مثلا 500 کسانو لمونځ وکړه، نو د 500 کسانو د 5 اوښانو یا 400 اوښانو اجر تا ته الله عز وجل درکوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورځ وفرمایل چې هغه انسان څوک دی چې د وارث مال ورته د خپل مال نه ډېر خوښ وي. وارث هغه چاته وایي چې ته مړ کېږې ستا څخه پاتې کېږي لکه اولاد وغیره. چاته د خپل وارث مال د خپل مال په نسبت ډېر خوښ دی. صحابه ډېر په تعجب کې شول یا رسول الله هر انسان خپل مال خوښوي، د وارث مال سره زموږ څه کار دی؟ زه چې مړ شم زما زوی د مال لري او نه لري هغې سره زما کار نشته. هر انسان خپل مال خوښوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستاسو مال هغه دی چې تاسو د الله په لاره کې ورکړی وي، ځکه ته د آخرت دپاره ذخیره کړه. که ته د خپل مال ذخیره کوې د الله په لاره کې هېڅ ترېنه نه مصرفوې، سبا ته مړ کېږي وفات کېږي دا مال د وارث ته پاتې کېږي. نو دا مال ولو که اوس ستا دی خو دغه مال ته وارث دپاره ذخیره کوې، خپل ځان ته د ترېنه کار وانخېسته. ځکه هم تېره ورځ موږ سحري منځونو کې هر سهار مانځه نه وروسته موږ دلته حدیث لولو، 3 حدیثونه 2 حدیثونه لولو. هغه حدیث شریف کې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه موضوع کې انسان ته فرمایي موږ تاسو ته خطاب کوي چې کله ستا مال هغه مال دی چې ته خوړلی شي، هغه ستا مال دی چې ته اغوستلی شي، هغه ستا مال دی چې ته پکې اوسېږي یا سپرلي ورباندې کوي، موټر، کور، لباس، خوراک. دې نه غیر چې هر څه ته بانکونو کې جمع کوي دا ستا مال نه دی. ستا مال هغه دی چې ته د الله په لاره کې ورکړې. تر څو چې د الله په لاره کې دې ورکړی نه وي فقط بانک کې شماره، تا ته به میسیجونه راځي چې ستا سټیټمنټ 1 لک شو، دا د 2 لکه شو، دا د 3 لکه شو، 15 لکه شو، ته فقط شمیره ځان سره شمیرلو باندې خوشحالي کوه.
خو سبا به ستا سترګې پټې شوي قبر کې به د مال د چا ته پاتې شو اولاد ته پاتې شو زحمت تا وایسته مال بل چا ته پاتې شو که ته غواړې چې د خپل مال نه استفاده وکړې نو د الله په لاره کې د هغې یو برخه خرج کړه ځکه ته نور خوړلی نه شي زموږ تاسو معدې معلومې د څومره معده لرو څومره لباس به واغوندو خو که 50 جوړه لباس هم واغوندې خو ټول عمر کې نه شي زړولی په دغه اساس انسان باید د خیر په کارونو کې خصوصا د الله په جماعتونو کې برخه واخلي الله عز وجل په آیت کې فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا اذى كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء هغه کسان چې د الله په لاره کې خپل مال مصرف کوي د دې مثال د غنمو دانې غوندې دی ته چې د غنمو یوه دانه کرې تا ته الله تعالی چې کله داش نه کړي 100 دانې درکوي غنم چې شین شي بس ته یې واګې ونیسي نو دا ټول غنم چې تنه راټول کې د 100 نه زیاتېږي نو دا الله عز وجل یو مثال مونږ ته راکوي که تاسو یوه د غنمو دانه وکړئ 100 دانې حاصل ترې نه اخلئ که ته د الله په لاره کې $1 هم مصرف کړې نو تا ته الله عز وجل تر 200 چندو پورې اجر درکوي تر 200 چندو پورې دا حدیث شریف کې راغلی چې الله عز وجل 10 چنده خو هر چاته دی خو د اخلاص په اساس باندې چې څومره ته خالص یې الله سره د دې په اساس تر 200 چندو پورې هم الله عز وجل انسان ته ورکوي نو دغه یو ډېر ښه چانس دی چې مسلمانان په دې کارونو کې برخه واخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې فرمایي من غدا الى المسجد او راح اعد الله له منزلا في الجنه كلما غدا او راح هغه څوک چې سهار یا ماښام مسجد ته لاړ شي الله عز وجل د هر تک سره او هر راتک سره په جنت کې دته یو کور جوړوي الله دې موږ تاسو هم دا کور جوړ کړي یعنی انسان چې مسجد ته راځي د عبادت په نیت الله دته یو کور په جنت کې جوړوي نو کله چې ته الله ته یو عبادتګاه جوړوي او دغه عبادتګاه مسجد کې څومره خلک لمونځونه کوي نو دغه ټولو انسانانو د منځګزارانو د لمانځه په برابر الله تعالی ته په جنت کې کورونه جوړوي ځکه تا مسجد جوړ کړه په دې کې 500 کسانو لمونځ وکړه نو د 500 کسانو ته چې الله کور جوړوي د دوی عمره کور ته الله عز وجل 500 کورونه جوړوي یعنی د دوی عمره اجر الله عز وجل ته هم نصیب کوي نو په دغه اساس مسلمانانو مساجد هغه ځایونه دي چې د کې د الله وحدانیت د الله کلام د الله عبادت د الله نوم 15 وخت پورته کیږي او په دنیا کې هیڅ دقیقه داسې نه تیریږي چې پاره کې یو اذان نه وي که موږ تاسو وګورو لومړنۍ منطقه کې چې سهار کېږي هلته د سهار اذان دی همدغه اذانونو سلسله شروع کېږي هیواد په هیواد ځي تر څو چې هغه اخري هیواد ته رسېږي ماخوستن شوی دی هلته چې ماخوستن شي هغه بل هیواد کې بیرته سهار شوی نو بیا چې ماخوستن پورې هلته رسېږي په همدې ټوله نړۍ کې د اذان غږ د توحید د الله وحدانیت غږ په همداسې سلسله په سلسله روان دی یو ثانیه بې د اذان نه تېرېږي په هر مسجد کې کوي تیره هفته هم د مسجد د بندیګو د مسجد لپاره د کومک اعلان کړی و نو نن به هم انشاءالله د مانځه څخه وروسته دروازه کې مسلمانان ولاړ وي زه به تفصیل لږ وروسته بیا تاسو ته وایم نو په دې کې انشاءالله ښه سخاوتمندانه برخه واخلئ او په دغه دروازې باندې هم د بندیګو د مسجد هغه اکاونټ نمبر لیکلی که هغه څوک ځان سره کیش نه لري او غواړي چې په دې